د دې وجې نه نبي علیہ السلام په مکه مکرمه کې یو غټ پهلوانو هغه دا اورېدلي چې د پیغمبر طاقت خو د دنیا د څلوېښتو جنتیانو دی او د یو جنتي د دنیا د سلو ځوانانو دی. نو هغه لوی پهلوان او جنګېده به پهلوانۍ کې کبډي به یې کوله دنیا ګوټ ګوټ ته به رسېده چاته نمبر نه وړی چا را پرځولی نو هغه د مکې خلکو ته وی داسې کار وکړې که دې رښتونې پیغمبري مال یې په کبډي راولې که زه یې راوپرځولم دا به رښتونې پیغمبري که ما راوپرځو دا به دروغجن ولې که پیغمبري طاقت به زیات ایمان به راوپرځوي رکانې نوم و رکانه حضور پاک ته خلکو وی زه راشه که نه که رښتونې پیغمبرې رکانه سره پهلواني وکړه که دې راوپرځو ته به رښتونې پیغمبري ځکه د حضور پاک خو نارمل وجود و معتدل نه ډېر غټو احادیثو کې راځي نه ډېر نارې و نه ډېر لوړ و نه ډېر مندرې و خېټه یې نه وه لکه زمونږ د غټو خلکو په شان د غټو خېټو والا په شان او نه دا غټ غټ اولي و دا مټې و دا غټ غټ سټونه و غټې غټې پنډې حدیثو کې راځي داسې نارمل وجود چې دا خبره وکړه حضور پاک کوئی پریشانه شم چې خدایه دا څه په مصیبت کې ګیر شو که ویم چې نه کبډي نه کوم خو سړی مې دې رسوا کوي چې دا څنګه پیغمبر طاقت یې د پیغمبر او که کبډي کوم نو ما سره اوس ما ملا ته چې څوک په کبډي راچو نو ماله مناسب دي چا سره کبډي ورکړي او چې خدا سنګ پیغمبر دې خلکو سره کبډی کوي خیر خلکو وی چې نبی علیہ السلام لږ پیغلی شو خلکو پراپیګنډ شروع کړي وګوره که نه که دې پیغمبر یو سره مقابله کړې بس مجبوره شو دنیا تماشې لراله رکانه پهلوان خپل دې پهلوانانو خپل روب چیلاول ګورې دا په تاریخ کې راځي اوس هم داسې ده او خپل روب او داسې تاوېده را تاوېده او خلکو نبی علیہ السلام ته د خپل قوم خلکو وی مرګر وی صاحبه مور نږدې کېږي هغه دومره پهلوان دی که یو لاس یې در واچو اډوکې به درته مات کړي داسې کوي حضور پاک وی الله دې پکې خیر واچي چې میدان ته وتل او دا رکانا غلاول خپل روب واچو او بیا حضور پاک ته را مخامخ شو او نبی علیہ السلام دقسې دی لاس کې ونیوه او دیکه یې والا ورکړه وړه دیکه نو رکانه باندې سانټه یې وړي دومره سانټه پې اوړي چې تاویږي او په دې سانټو کې وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله چغې وایي چا ورته وی نیکبخته داسې چلو شو وی قسم په خدای که دا د انسان زوري ما غټو غټو پهلوانانو سره جنګېدلیم دا د انسان زور نه دی معلومیږي دا چې د خدای رښتونی پیغمبر لیکن ابو جهل بیا مو نه منله وی دا تاو د صلاح کړې وه وی دان دی ورته په قصر او پرځو صلاح دې کړې نو حضرت موسی علیہ السلام له خدای دا طاقت ورکړو چې تیږې په یو لاس اوچته په هغه کې خو د لسو کسو برقې په خپله راوویسته او هغه دغه خبرې ورته ډک اخ ولاړ چې دا برقه راوباسي نو ښځو ته یې شا کړه چې ما ته به نه ګورئ ګوره اوس د الله تابعداري او برقه چې څنګه اخوا کړه اخوا شو نو مخې بل طرف ته که او جنکو ته آواز وکوي دیو به مې درته راوستی ګړې چیلی مسنبال کې نو خدای ته یې لاس اوچت کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا اللہ ته لاس اوچت کړه الله په دربار کې یا خدایا ستا ډېر لوی خیر دی خصوصا زما په حق کې د خیر فیصله کړې ده ورس کم ځای نه راغی هجرت یې وکړه د خپل وطن نه پیاده راغی بیا مو چې الله دې کې به ستا خیر وي خدایه دغه خیر ته زه محتاج یم الله دشت و بیابان دې پروردګاره نه کوټه شته نه سمس او غار شته نه د ډوډۍ درک شته نه څوک شته چې ورسره میلاو شم ورسره کښېنم خدای ده او هغه موسی چې د فرعون په دربار کې ماشوم ډېر شوی دی نیازبین څومره و نیازبین سړی دونه مزل کم ځای کولی شي او کم خوراک یې د فرعون په دربار کې کړی دی او څومره وینځو غلامانو یې خدمتونه کړي دي او بیا الله ته وي رب په دې رب لفظ الله ډېر خوشحالېږي هر پیغمبر چې خدای ته سوال کړی دی د رب لفظ استعمال کړی دی ربنا موسی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سوئی چې د جنت نه راکوشو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب مونږ په ځان زیاتې کړلې اونې لمګوتې یې وړلې
حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه خفه شو څه وایي د قوم متعلق چې سوال کوي الله اے ربا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای یا رب دما دا کافران تباہ کی. هر پیغمبر اللہ تزاری کے پیغمبر سمرہ دا خدای نیازبین دے سمرہ خدای تخواخ لیکن دا خدای پا دربار کی سمرہ عجیزی کئی دا خدای رحم تا سمرہ دان محتاج گنی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدای استا خیر تزریر محتاج ما خپل وطن پری خود نه مخدل تا کور شتا نه مور شتا نه رور شتا نه ډوډۍ شتا نه سمس شتا او نه خدای سره د دشتو بیابان کې الله زما مدد وکړي. نو یو خپل څادر یې واغېست د سر لاندې کو او د اونې سوري ته پرېوت. جنکۍ لاړی بابا دا جنکۍ څوک وی دا د شعیب علیه السلام لور بابا یو هلک دی ډېر ښه هلک دی او ډیر مضبوط او پهلوان دی او بابا مسافر معلومیږي د بل ځای نه راغلی دی ور اندازې نه د هلک سړي پته لګي ډېر ښه سړی دی مونږ ته یې اوبه م راوویستلی طاقتمند دی او ډېر نیک دی او ډېر محتاجه دی پرېوت د اونې سوري ته خدای ته جاړي خدای ته یې لاسونه اوچت کړي وی لاړ شه بچې ورپسې ریوله ماله دا یو ورپسې راله چې راله موسی علیه السلام ته څه وایي وی دما بابا تا غواړي ان ابي يدعوك دما بابا تا غواړي او چې تا مونږ له کوم خدمت وکړه د هغې اجرت درکوي مزدوري درکوي. موسی علیه السلام وی چې اجرت مزدوري راکوي نو ډوډۍ ته هم زه محتاج یم اوبو ته محتاج یم راشه لاړ شه اوسه دا جنۍ ته مخکې و موسی علیه السلام ورپسې وګوره بیا ایمان ته ګوره دیندارۍ ته ګوره ورته وی خورې ما نه وروسته شه ځکه چې هوا به راله دې دا پنسې به یې اړقولې دا خپې ښکارېدې هوا براله پنسه به وړقوړې ده لاندې په به ښکاره شوه بې ما نه وروستو شه ستا دا خپه ماته ښکاري نو شاته نه مال اواز راکوه چې داسې توشه داسې توشه نو بویه ته موسی علیه السلام نه شعیب علیه السلام پلار له ورته څه وایي چې مخامخ ورته ودرېدل نو شعیب علیه السلام ته ټول تپوس وکړو څه کم ځای نه راغلی څوک یې ټوله قصه یې ورته وکړه خو پیغمبر و پیش و پې چې دا څوک دی اگا جنہیں وتوی بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین وی بابا ته خو بدان لیو مزدور نسی کنه دغه د شعیب علیه السلام نارینه زوی نو دیو نسا یو دی طاقتمن ډیر دی او بل امانتګر ډیر دی. نو علما لیکي وی طاقتمن خو داغه ځای نه معلوم کړي چې د لسو کسو برقه په یو سر راوسته او د لسو کسو تیګه چې لسو کسو چتوله د په یو سر اوچته کړه او امانتګري دې نه معلومه کړه چې په لاره باندې ځان نه رستو کوم چې د ما پنډی و تخپې و تخکاره نشي. شعیب علیه السلام په پوه شو څونه عمر یې 13 کال وی هغه ته پته ولګېده چې دله به خدای پیغمبري ورکوي وی داسې کار وکړه چې ما سره پاتې شه او هېڅ غم چې ونه کې دلته د فرعون وس نه رسېږي او نه د فرعون بادشاهي دتله چلیږي که تا د هغوی نه سړی وجلی دی پروا ونه ساتې دلته هغوی نشي را رسېدی ما سره 8 کاله تېر کا که 10 دې تېر کړل ډېر بخي او خواته خو تېر کا نو دې جینکو کې به یو جینۍ هم درته په نکاح کړه دیره ښه شعیب علیه السلام سره دیره شو 8 کاله یا 10 کاله بلکې نبی علیه السلام وایي پیغمبر چې واده وکړي هغه سر ته رسوي 10 کاله ده شعیب علیہ السلام خدمت وکړو 10 کاله پسې مکه جنۍ ورته په نکاح کړه چا چې وله سپارش کړی او رخصت یې کړ وی مور لازم وی زه لاړ شه نو په لاره کې وله خدای پیغمبري ورکړه نبوت وله خدای حضرت موسی علیه السلام نه ورکړه ولې وله خدای دا دومره لوی مقام او د شعیب علیه السلام ګوره د فرعون نه راوویسته د هغه کبر جنه خدای پاک ماشوموالی پورې د هغه تربیت کې وساتو او چې کله پیغمبرۍ ته نږدې شو د پیغمبر تربیت لی راوسته د شعیب علیه السلام تربیت ته او خدای وله نبوت او پیغمبري ورکړه دا ولې رونو یو خو په موسی علیه السلام کې امانتګري وه لیکن د ټولو نه لویه خبره ده چې عاجزي د خدای په دربار کې خدای ته سوال کول الله ته محتاج رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو شو قدر پشپا چې تاسو پروردگار ته د شپې پاسه
په مسئله کې عبادت خو به وکړې که نه انشاءالله خو به کې که نه ټول پوره شوق سره نو داسې ووایه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر او که په عربی کې نشي ویلي پښتو کې ووایه وی خدایه زه ستا خیر ته ډېر محتاج یم خدایه زه ستا خیر ته څنګه ووایه یو ځل خدایه ستا خیر ته ډېر محتاج یم دا د خدای نه سوال وکړي نو موسی علیه السلام له خدای پاک لارې ورته کوله وکړې که نه هغه له خو پیغمبري ورکړه پیغمبري خو اوس بنده ده نبي علیه السلام نه پس نو خدای به د ډېر لوی برکتونه انشاءالله